مسؤلیت وایي کار تورونو کار ظلمو مکینی قرار ظلمو مکینی قرار شپه او ورځ په ځان د کندهار ښار په 12مه ناحیه دوهم ګذر کې د نري پله سره د 4 کوڅو د کانکریټ کولو کار عملا جریان لري. ظلمو مکینی قرار چې دی وینا تویوي شوه نو اوس هم توی کړه. دغه کوڅې چې تقریبا 715 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري 14 ورځې مخکې د رغولو چارې راپیل شوي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. زه دې واخلم بلا دا په 4 مرحلو کې خلاصېږي. اوله مرحله یې کندنکاري ده، ټول کندنکاري کېږي، سب ګریډ آماده کېږي، کمپکشن ټیسټ اخیستل کېږي، بیا سب بیس دی، بیا د سب بیس د آماده کېدو څخه وروسته د هغه ټیسټ اخلو، هغه څخه وروسته کانکریټریزي ده، د کانکریټریزي کوم ټیسټونه او په میل او سلوپ باندې برابرول او جوړول دي، د هغه څخه وروسته د دې سپارل دي. ظلمو مکینی قرار شپه او ورځ په په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې 100 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 8 کسان یې په مسلکي ډول او پاته یې په غیر مسلکي ډول کار کوي. مکینی قرار کپ یو نوم ډیره مننه د ښاروالۍ څخه چې موږ ته یو کار زمینه برابره کړه. موږ جلا موږ د ښاروالۍ والا ته ډېر خوشحاله یو چې موږ کار کوو، خپل وطن خدمت کوو، موږ ته پیسې راکوي، ډېر ځین خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د دغه کوڅو په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. خصوصا د کندهار ښاروالۍ څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته داسې پروژې عملي کړي دي چې زموږ خلک زموږ بېوزله خلک یې پر کار کړي دي. دا خلکو څخه کومه چې دوی زموږ په ساحه کې یا په کوڅو کې کم کار شروع کړی دی، کم کار کوي چې زموږ وساګلوت او زموږ استراحت دی په پښې کې، کوڅې مو خټې په باران کې کښنیو او موږ ټوله په تکلیف اوس سیمټېږي، جوړېږي. موږ ته دا زمینه برابره سوه او دا ډېره موږ په دې خوشحاله یو او هم ډېر راضي یو. په زړه دې باید نوم وي د الله الله الله، باید پټ وي په تقوا، په خالي لاس راته ماته کړه.